فقطن علیها دی دین کیون دی یهود پر خاص دال حکم. وعن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ ہوئی کہ رسول اللہ السلام ہوئی ثلاث من اصل الایمان الكف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تكفره بذنب ولا تخرج من الاسلام بعمل والجهاد ماض مذبعثني الله لا يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه ابو داود. رسول اللہ السلام ہوئی درے خبری دی اداد ایمان بنیاد دے الاصل ایمان من المهم فی الایمان دا مهم و دا اصل خبر ماہیت ایمان اغتری الکف من قال لا الہ الا اللہ من کېدل د کافر ویلونا یا د وجلونا د لوټولونا دا غچانا چې هغه وی لا اله الا الله نو لا اله الا الله هو منافق وی د عقیدی منافق د دې ویلو مراد تعبیر په جبا د زړه دی د زړه خبرې تعبیر په جبا باندې کول که په زړه نه په خلی هغه منافق دی د عقیدی نه کې یقیني معلومه شول نو هغه کافر دی بیا د کفر چې کوم احکام دي احکام په جاری کی خو چې یقیني نه معلومه چې دا کلمه وی نو ته کنه قال لا اله الا الله سبحان الله د زړه منه کېدلونه لا تکفره بذنب کافر ته مو لا تکفر ما لا تنسبه الى الكفر کفر ته من نسبت کوا په ګناه کول باندې غټ ګناه کې کوئی کې ګناه کې ګناه ته وی نو هوتا کافر مو مجرم دی اللہ بسر جوڑی یا دا دنیا سے قانونی سزا قبول اور کلے کی ولا تخرج من الاسلام بعمل مو باسد اسلام نا پس عمل کول باندے عمل غلط کی سوا دا کفر نے خو کفر دے اخو دا اسلام و دا ایمان زد دے باقی خو خود دی و دا کفر علاوہ شرک نا علاوہ قبل سا عمل غلا کوئی دروغ ہوئی زیناتی وشو ولسنا روائی کرلا او گناہ گنی نو گناہ دا ایمان نے مباسد اسلام نا. والجہاد ماضن اور جہاد ہمیشہ دے جاری دے دا کلنا چا اللہ ذرا لے گلیم الان یقاتل آخر هذه الامہ دا پا آخر هذه الامہ تردی چا جنگی گی با رستانے دی امت دا دجال سرا لا یبتلوه جور جائر جہاد نشی باطلولے ختمولے منسوخ کولے ظلم دا ظالم دے ظالم دے دا سر جہاد نکم نا دا ظالم سر جہاد لذا یہ جہاد امر کی ولا عدل عادل او نا عدل دا عادل انصافی دی او جہاد بنی یاد بنکو قدیم نختمی گی اور درہم شے الایمان بالاقدار ایمان پلیکونو و تقدیرونو باندے چکم دا اللہ دا طرف دی دا خبرہ الجہاد دا جہدن ندے جہد وی کہ جہد وی دوارا کوشش مشقت او یا محنت دا دا موسیٰ علیہ السلام نشورو دے اور تر قیامت بپاتی دا موسیٰ علیہ السلام دا دور نمخ کی دینونو کی جہاد بالسیف نو دا آدم علیہ السلام دا رواخلا دا نوح علیہ السلام پوری نو احکام دا حل حرمت نو صرف تشریع ہوا پا دی طریقہ جونتی روا ذکا عقیدہ جوڑا دا عمل سعیدی اور چکل نقصانونو شروع شو دا آدم علیہ السلام خپل اولاد کی اللہ دا غیر پارا نوح پیغمبر راولے کو علیہ السلام خور غسل رواو ترور غسل رواو دا دا نوح علیہ السلام پا دین بانی پا قانون کی چا اللہ را لے گلے منشو اور جہاد بیاوم نو جہاد باللید یا بالسیف دا موسیٰ علیہ السلام دور کے اللہ مقرر کو خود دویم دور کی اول دور تلیخ کالا پا دار الکفر کی موسیٰ علیہ السلام دا ناکار کافر او کافر و سر تیر کری دی فرعون و فرعونیان دا جہاد نو دا سنگ جہاد کی دا مسلمان تنظیم نشترے دا مسلمان ظاہری وجود نشترے قوت و طاقت نشترے و چکل اووتو نو اللہ رب العالمین پی جہاد مقرر کو دا اللہ دا طرف نویلو ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين جہاد پہ مقرر شو اللہ کی خوبی
کړی دی یا نه دی کړی د په زمانه کې د الله خبره ده او جهاد فرض شو وروسته غوښی دی د یوشع زمانه کې او فلسطین ته بیا دننه شوي دي دغه وخت نه جهاد مقرر دی. د عیسی علیه السلام دین کې جهاد و خو شوی نه دی. عیسی علیه السلام مجاهدین تیار کړي دي مرګري تیار شوي نو خو دا شوی وه چې د عیسی علیه السلام د رفع نه پس د هغه شاګردانو جهاد کړی دی. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة صف اخری آیت کی فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم اللہ ما مضبوط کرو جہاد شوئے دے. رسول علیہ السلام دین اکمل الادیان دے پا ہر اعتبار بانی نو تر قیامت پوری جہاد دے. سنکی دی موسیٰ علیہ السلام صلیخ کال جن کی جہاد نو یعنی جہاد بالسیف رسول علیہ السلام پا جن کی ہم سوارلس نیم کالا جہاد نو جہاد بالسیف نو دیارلس کالا مکہ معظمہ کی تیر شیری اسکم 2 کالا پا مدینہ منورہ کی جہاد پہ مقرر یعنی عملی دے عملی شوئے نے مقرر ہو چکلا مقرر رسول علیہ السلام جہاد لوت بدر توت آخر داس نور مقوت وطل نو جہاد ماضین الى یوم القیامہ تر قیامت تبی خوص طول چی پنم مسلمانان یادیگی پا ملل متحد کی دستخطون شوی دی چی حج جہاد بنی نمی دا ندے وی جنگی مجرم شتے جنگی قیدی شتے وینزی عمری نشتے وینزی کول عمری کول نشتے بل دا چی دا دین دا پارا جنگ نشتے دا ملک دا پارا شتے دا دین دا پارا دا عقیدی دا پارا جنگی دل دا چا سرا دا نشتے دا ملک دا پارا شتے دا حدون وزا مقرر کم ہوئی دا دی حد نا جی سوگداروڑی تو سر جنگی گا بل تو اطالع میں حد مقرر کر سوگداروڑی تو سر جنگی دیشن اجازہ دیتا دا ملک دا پارا شتے او دا دین دا پارا نشتے دا منسوخ کرے دے وی دا حاکمان مسلمانان دی قرآن چی منسوخ کیا مسلمانی دا پا ملل متحد کی دو دغتون پراتی دا پاکستان او دا سعودیہ او دا طول پراتی جہاد نشتے دا دین دا پارا جنگی دل نشتے. ٹھیک دا عوام تی ندی خبر عوام کوئی صحیح مسلمانان دی ناکار با پا کیومی خبر کیومی شتے او دا قانون دی. نبی علیہ السلام الہیب مزبعثنی اللہ تاخیر چه دجال سره بو جنگی دا اخیری من دجال سره بو جنگی دا خبره ختم شلا دا عیسیٰ علیہ السلام اسلامی امارت اسلامیه بی فاغبه ترسلیخ تو کالو پورو جوندی که وفات شو رو و بیا انقلاب شروع دومره انقلاب بو شروع شی چه پا دنیا بعد سارگان یو مسلمان پاک نشی که ای نو پرد بی نور با کفری حدیث کرا دی علا شرار الخلق قیامت کرا دی نو طول بناکاری پناکارو بانی با قیامت راشی بیت اللہ علا بحیل سوکلا نرشی مزبعثنی اللہ دا کبینے چا اللہ دلے گلم. وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زن العبد خرج من الایمان دا حدیث تا سمخ کے لوس الفاظ آغنی مطلب آغا دے زنا کی بندہ شروع کی دن ایمان ہوئی نور دا ایمان ہوا پلیتی تی نووتلا دا رناتی نووتلا اخوان تی نووت زوق تی ہوتا اور دتا خوگا تریخ یوشن تخکاری خواہ و بدو تا یوشن پلا نکار کری خدا آغا پردے چرا جرے دیکر سفرقو نکو ایمان تیوت فکان فوق رسی کرز اللہ نشید رسال پاسا لکا دا وریزی سوری پشانتا فیدا خرج من ذالک العمل کلک دا عمل نوزی گناہ گنی و گناہ نوزی رجع علیہ الایمان ایمان رشمت کیا دیستا دا عبداللہ ابن عباس تولوس شبک بین اصحابی رواہ الترمذی و ابو داود. الفصل الثالث درم فصل عن معاذ رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاصبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا
فاخفهم فی اللہ رواه احمد. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول علیہ الصلوۃ والسلام قاضی کی یمن ته لګل ځوان الګ دیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته خو نکړه او ثانی خو نکړه ما ته وصیت ضروری خبری خونی ته لګي. اصل وصیت خو د مرګ وخت کې چې بنده مري او وصیت کې چې زمانہ پس داسې وکړي هغه خلکو ته ډیره ضروری ښکاري دا به وصیت کړی دی پلار می کړی دی رور می کړی دی نو ځکه وصیت ضروری خونی ته وي. رسول الله سلام ما ته خون او کړل ضروری خبرې وکړلې د لسو کلمو نه د لسو حکمونو لا تشرک بالله شیئا وان قتلت او حرقت. دا کلمه ده کلام دی کرا یو دا ټکی خو تینی نه مراد دی مطلب نه حکم مسله کلمې نه مراد مسله ما ته وصیت تو کو رسول الله سلام د لسو خبرو د لسو خونو د لسو ټکو هغه تفسیر یې دا قال سره د لسو تفسیر کوي. اول خبر دا لا تشرک بالله شیئا حصدار نه کی شریک نه کی د الله سره اس شی هم اس بلاهم نز نزان نه بل څوک شریک نه دی یو د الله قانون د الله حکم وي. وان قتلت وحرقت اگر کته خس کړی شوی قتلت وحرقت دوه روایتونه شته قتلت وحرقت ویل شته او سیدل شته خو شرک نه کی عظیمتم داده رخصت دے ځان د بچ کولو لپاره الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. هغه رخصت دی دا خو د کامل شاګرد دی دته د عظیمت څونه کې د رخصت اجازه نه ورکړي چې ته داسې وکړي. بل دا چې دا قاضي ګرځېدونکی او یا د قضا وخت کې خدا خونی کړي چې ته نو چې دې پر رخصت عمل شروع کی قاضي نو نور به خود په غیبانه عمل کوي کنه ویل کنه اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشیمت اهل البيت كلهم رقص. چې کور والا ډمامه وي ډول وي تنبل نور وټول غړيږي ودان چې قاضي سے پښه لعنت شي نو نور به ما چل شروع کی نو ځکه ته د رخصت اجازه نه ورکړي. الله ولا تعقن والديك خونه تدا وکړه چې چره خلافونه کې نون د تاکید ولا تعقن چره خلافونه کې د مور پلار دی واینا مراکان تخرج من اهلک و مالک اگر کتا ته امر کی خونو کی د وتلو د کور والو نه دی ادمال نه دی مال لپاره د خزر دی پرې نو پرې دی بای عبد الله ابن عمر پرې خو پلار په ویلو باندې نو بساته دا نو خونه ده دی د ګناه د خبرې اجازه نه کړي په جایز کې توي چې د پلار مور به مانی اگر کاغتا ته د سخت خبرې خونو کی ولا تترکن صلاه مکتوبه چری پرې نه دي ته مول فرض نفل مو اختیاري دي او دې کو ثواب ځل لري غټاو کړه او دې نکړه سو جرم د باندې تاوان د باندې نه خپل ځان دي تاوانی کو او فرض کې خو ذمہواری ده په پر خودل باندې تاسو ته فإن متعمدن په قصد باندې مجبوری خو ځل شه دي ییر دي او دای دشمن د تمخ کړي نه دی پری دي مجبور اوس د وخت نه وړي هذا الله خبره ده او قصد ارادتن فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. نو بیزار شو زنا ذمہواری ده الله نه ده الله په ذمہ کې ده الله په حفاظت کې ده الله د ذمہ ده الله د حفاظت نه وته او بیا خو نو تداوم وکړه ولا تشربن خمرا اونس کې چرته شراب عربو کې دستورو رواجو قانونو د شراب دسکلو رسول الله صلی الله علیه وسلم جن کی اغلی دل قتلی خپل نیس کی نو لری جو شوی خدا بکیدا تر دې چې مدینه منوره ته لاړ ورستو حکم راغی چې شراب من دي پیغمبر اسلام قاصد لیگو شراب من دي دا شخله کو چې جامع خله ته رسول او شوندو ته هغه بیا د شوړو بیا ته کوي ګوټی دي کړي او چاټي اړولې دي د مدینه کوڅو کې شراب بيدل دي نو خلاف ولی دا بنده د انسانیت نو باسي فإنه رأس كل فاحشة ذکر دا سر دی بنیاد دی دا هر بی باقی. عربو کی مشر سڑاو معمر او خیار پوها شراب اسکلیو او بیا پدا حالت کی خپل دور تلاس کر اغیتنا لیر شو تخت درتنا روسو چی پا ہوشو نزوریو تو بی بابا تا ما تلاس کرد ویدا شده بیاو ویدنین نپور تا شراب پا ممن دی حرام بے شراب الخلون دور لی کافر و کافر روسی ایمان راوڑ لی شراب بنس کم. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
په جاهلیت کې چرته شراب ولا خلون درول دا خو سړی دغه نو باسي سړی توب نو باسي الله عقل باندې بنده کامل کړی دی چې عقل ختم شنو څه فائدہ ده نو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر بے باکه بے حیاي بنیاد دی دا وایاک والمعصیه ځان ساته تحذير دی ځان ساته د ګنا نه ګنا ته چرته نه دی نشي خلاف د حکم نه فإن بالمعصیه حل سخط الله ذکر او ګنا کول سره پریوزی بنده باندې غضب د الله حل نزل حلول راتل راضی بنده باندې غصه د الله وایاک والفرار من الظهر بچو ساته ځان د تختنا من الظهر د غنی د کافرونه وین هلک الناس اگر که خلک ټول ختم شي خو صرف د ځان د بچ کولو لپاره د تختنا ځانو ساته مرخ زله دی د مرګ د وجنه ولې تختی یو خو جنگی او حربي چلې هغه مقیسره کول غواړي او که د مرګ د وجنه تختی نو متخته و اذا صاب الناس موت وانت فيهم او کله چې ورسی مخلوق ته بندیانو ته مرګ یعنی مرض د مرګ مرض او تب اغل تکی پاغو کی فصبت نو التا تکاو شا دا غزین زمان و باراشی ازا مرض ناکار متعدی امراضی زنی چی دا غی غاصر رطولو کی خوریگی بیا رو خوریگی نو چی وی مرض راغی نو تختا ما مرگ چی مقرر دی نو اغبایی چی نی بل زیکی وی مرض راغل لی پا بل زیکی نو زان پی ماز میو چی زمو قل تقدیر از میو زمو چی دا سی جرگی لکا سڑے ہوئی چی مرگ مقرر دی پا وقت باندے زمو جو سین تدان کر چې مرګ مقرر نه یزه به نو ډوبېږي به کنه اسباب الله مقرر کړی دي خو نه کړی دا مدانګه کنه او کمال مرګ مقرر یزه به مرشم کړي ځان ته ټوپک ونه شي چې ټوپک نه خو مقرر دي تعالی ته ځان واجب نه کنه اسباب په خپل دی باندې دي د تقدیم مسله په خپل دی باندې ده نو چې مرګ راغی خلکو باندې نو تخته ما فثبت بیا ټینګ شه خدمت کا وانفق علی عیالک من طالق لګوا په خپل کډه باندې د خپل لاس نه توان مناسب طول لاس او قدرت توان طاقت چې دی وسرسي د خوراک نو خوراک ورکا کنه او زیرسي د خې جامې نو خو جامه ولکا کنه او زینرسي چې څومره وسرسي هغه مرکا پتا باندې حق دی دانش د کنجوس جوړ کی چې وسیرسي نه کی نواړې غلاګر شي واړې کوتیان شي بل ته ګوري ورو کې څنګه وګړې د دې بوته د دې بوته خو کې توقانی راځي نو وکړه کنه چې څومره دی وسره دا وس مناسب دا تربیت ته کنه خرابي بربادي من طولک د خپل وس مناسب ولا ترفع عنهم عصاك خدا نه جته ساتي قدي بلکې مو چتوا ابصادي د دونه ادبن د خونې د پاره خونو تکو ان که په لخته ول راځي او خونو تکو اصحابانو کې داسیو چې لخته به ورسره خلک بند کړي چې دا کور والیینی کله که نقصان کیږي چې په دې پوهې د لخته اخلاصي ادبن د پاره د طریقې د ژوند تیرول غوډو واخفهم فی الله او يراودو په بار د الله کې چې چرته خبره خلاف کیږي او د الله خلافونه کوي غره ناروا دي ګناه دي دوزخ دي خونو توي دایره ته خونو کلا دا ټول معاصی دي دلته خونو د اوامر دغه کړل کنه چې د سیمه کو سیمه اولی دا معاصی دي کبایر دي دې کبایرو نظام ساته روایت امام احمد دي وان حذیفه رضی الله عنه قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الايمان رواه البخاري دا حدیث میں پرون اول کې ویل کنا حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه نفاق کوم چې د عقیدی نفاق دی دا و په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ته الله په وحی او په ته ولګیدل بل چا ته پته نه لګیدل اوس نن دا صحابي په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پاوله صدې کې د افاب مليو نن ورځ وسو یا خو کفر دی یا ایمان دی معنا سو چې ښکارا پکې تنخي موجود دي د ښکارا د منافقۍ چې کفر ته رسي نو کافر دی منافق دی بیا کافر دی او یا چې ښکارا پکې نخي نشته نو بیا ته ایماندار وای نو رسول الله دی رواه البخاري روایت کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه باب د کبایرو په کبایرو کې نفاق اکبر الکبائر دی د دې وجنه ختم پاغي باندې راو چې یا ایمان دی او یا کفر دی خو استاد اوس کې ایمان کوي او کفر کوي څه خبرې وشو دي حدیثونو کې څه خبرې وایي الکبائر اول فصل کې وا حدیث دی هغه کې دا خبرې ویلي یو په کبائر کې الشرک
اول دویم دریم او یو رسم حدیث پر باب بھی ذکر کرے دے. دویم قتل الولد اول حدیث کی. دریم الزنا بحلیلۃ الجار اول حدیث کی. سلورم قتل النفس دویم دریم سلورم او اتم حدیث کی. پنزم حقوق الوالدین دویم حدیث. شپگم الیمین الغموس درو قسم کن. وم شہادت الزور او دا حدیث دویم کی. اتم السحر دریم او اتم حدیث کی. نہم اکل الربا دریم او اتم حدیث کی. لسم الزنا سلورم اتم حدیث کی. اکل مال الیتیم دریم حدیث کی. دولسم التولی یوم الزحف دریم اتم یولسم حدیث کی. التولی یوم الزحف اکبر الکبائر دے نو چه تولی بھی دا زحف نہ گئی. ملا مسئلہ پاک نوی وی پولیس می نسی دیکھ دی من رتی نشتی چه پا دی وجه نوی چه پولیس می نسی پا دی وجه نوی خبر حقا چه کیو باتا با می ورسی پا دی وجه نوی چه سوکو می وجنی زحف کی چه میدان دا کافرو که دا میدان دا تخلی دا جنگ نا اغا اکبر الکبائر که دندا بدلا سی چه با کلی کی ناستی حق نوی. دیار لسم قذف المحصنات درم و اتم حدیث کی. سوار لسم السرقہ سلورم اور لسم حدیث کی. پنزلس شرب الخمر سلورم یو لسم کی. شپارس النہبہ لٹل اللہ سلورم حدیث کی. ولس الغلول اجتماعی شی کی خیانت کول کہ پاگے کے دن رسول کی خبر دا. اتلسم تعود الکذب دروغ و عادت پیخبانی کی گی دی بندنا غلطی کی گی خدا عادت کول و مخت کول. نلس عدم الاستقامت علی الحق یروغ روغان الثعالب لکا گدر چل کئی داو شروع که داو شروع پینزم شپاگم کی دام ذکر کئی. نلسم نلسو که شل شو شل خلف الوعد یویش دا پا پینزم حدیث کی. شل الخیانہ پینزم و شپاگم دوارو کی. دویش الغدر فی العهد شپاگم حدیث کی. دریش الفجور عند الخصومہ پا جنگ شی پا کنزلو پا سپک سپور و بازرستاغا ساداغا و غربتو. اللہ اللہ دو فصل کی دری حدیث ہے تو مسئلے. المشو بالبریئی علاج السلطان جاسوسی چوتو ہوئی دا سی آئی ڈی کار. سلیرش التکفیر بزم لا تکفر بزم بن گناہ بانے تو کافر ہوئے کبیرہ. شپگش الاخراج من الاسلام اسلام نوخکل پس گناہ بانے پس عمل بانے. شپگش خدا الاخراج من الاسلام حدیث نہم کی ذکر کری کہ میں باس ہے. شپگش الاعتراض علی القدر رد پا معتزلو بانے تقدیر بانے اعتراض کول دا حدیث نہم کی تاثر رسول. ویش ترک الصلاة المکتوبہ یہ لسم حدیث. اتیش الفرار من الطاعون یہ لسم حدیث کی. مرض را یا تخت متنا جس مقرر اللہ بدر کے خود مرض پس زمان. نہیش
رفع العصا عن الاهل وعدم اخافتهم في الله. یولسم حدیث. دیر ترک الانفاق على الاهل من الطول. وزیرسی خرص وراک نور کے کنجوسی. یو دیر الکبائر موبقات مہلکات. حدیث کی ہوئی تاستا مہلکات خیم موبقات خیم نہ موبقات تیوی. خدا ہلاکول و تباہ کول حصی ندی مراد بلکہ پنیز دا اللہ بانی مراد دی حکمی. دو دیر المعاصل کبار فی الادیان السابقہ. یہودو چی تپوس کو نبی علیہ السلام تنہی خبر بیان کی تیری دنوں نے کیوں بھی ندی دن کیوں مغا پاتی نہیں. متفقتن علیہا. سلور دیر لا کفر بالمعاصی دون الکفر او الاستحلال بالاستحانہ. گناہ کول باندی کفر نہ راضی شرک کفر نہ علاوہ پا نور گناہوں باندی بندن کافر کی کہ لا تو کفر ہو بذنبن. کفر استحلال او استحانت کفر دے. گناہ نہ گنل کفر دے. قطعی گناہ چی کبائر او گناہ معمولی گنل سپک گنل زو سڑے ویسے دنیا روانا شو کہ سڑیو نہ کونو چلو شو نو سپکی گنل دا کفر دے. چی دا نی سپکی نگنی روائی نگنی او گناہ کی نکی نو کافر پہ ندے توبہ پہ فرض دا واپس کے دل. سلور دیر پنز دیر لا نفاق بعد عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هو کفر او اسلام. تلسم حدیث حذیفہ بن الیمان تاسلوس. پنز دیر شم دا مسئلہ میں اعلام کی میں تفصیل سری کر کے لا نفاق بعد عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پنز دیر عدم الاستقامت علی الحق. گناہ کبائر کے عدم الاستقامت علی الحق کشرات العائرہ. وہ حدیث تاسلوس سے فاستقم کما امرت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت فرض ضروری دی شرط ہے. عدم الاستقامت علی الحق کشرات العائرہ. وہ دیر التحذیر عن ارتکابها بسلب نور الایمان. کبائر مکوا یرول د کبائر د کولنا فخسپیدل نور دی ایمان سر ایمان تی نوزی ہوئی کا ظلہ. عبداللہ ابن عباس روایت رضی اللہ عنہما. سلورم ایولسم حدیث کی. التدیر الترغیب فی تعجیل التوبۃ لحصول نور الایمان. گناہ نوزی ارانا و تبیا راضی چی صحیح توبہ باسی کا ظلہ نبیا والرش توبہ نو اخلا نور نرازی اخپل گناہ تے گناہ ہوئی ازان پہ اتباس کرش. الترغیب فی تعجیل التوبہ. سلورم حدیث اللہ سم کی. نہ حدیث تقریر امر خلاف الاولا لاقامت الحق و اظہار الحجہ. موچ یہود نبی علیہ السلام لا سنف قل کر یہود رسول علیہ السلام خپل خور کړي لا سنف قلولو کې خصوص کراهت نه معلومیږي. دا عرب دستور دی پر لاس کولای او په تندی باندې کولای کته کیږي نه لا سوچت کې کولایږي او دا شانته تندی کولایږي. خو د خپل قلولو کې خو کته کېده خامخارات له کراهت نه خالی نو رسول علیہ السلام یهود تفریخي څوک ثبوت نشي خو حدیث کې چرته چې رسول علیہ السلام په مسلمان خپل کړي یهود ته پریخي. دا ولی دا د پاره تقریر امر خلاف الاولا لاقامت الحق و اظهار الحجه. دا حق د قائمولو دلیل دو تاول مخ په تتلی چې دا په حق نه اما نی ولینا تاسو ما په نه قولو بیا دا حق د احقاق د حق د پاره اگر که کراهت پکشته او ضروری خبره په حل کیږي. دا شی مثال دی لکه تارخه خوري تاریخ شی خوري دارو تارخه خوري ایرا خوري تاسو د پاره صحت درته د پاره چې الله په صحت راوي. الصلیح ترک الجهاد عند الضرورت من الكبائر. ضرورت پہ خون جہاد فرض دے کنا
فرض کفایي خو دی خو فرض عین شي نو د دې پر خودل بیا من الکبائر ترک الجهاد تختیال فرار من الظاهر. یو طریق ترک الکف عمن قال لا اله الا الله. د زړه نه لا اله الا الله وی د دې زړه د خلاف صورت نه ده څرګند شي نو تش په ګناه باندې کافر کول اوایل دا غلطه ده. دو طریق استحضار مجلس العلم. دا ترک الکف من قال لا اله الا الله نه هم حدیث تاسو لوستل دا شانت استحضار مجلس العلم اتم حدیث تاسو له چې رسول الله سلام لاړو دوه يهود رااله یو بل سره دا خبرو کړه دا ټول په ذهن کې ساتل استحضار دا د حفظ او یاد لپاره یو سره ختم حدیث. گناهونه چې کوم دلته ویل شي دي خود لري شي د الکبائر دغه قسمونه وي. المعاصی القلبیہ دریدی یو الشرک دویم الاخراج من الاسلام په بدو باندې یو سړی مسلمان ته کفر نسبت کول او ځل کې کافر ګڼل. دریم الاعتراض علی القدر تقدیر باندې اعتراض کول تقدیر نسبت غلط طرف ته کول. درې دویم قسم الکبائر اللسانیہ د جبی کبائر یو الیمین الفاجرہ دویم شہادت الزور دریم السحر څلورم قذف المحصنات پنځم الکذب شپږم الفجور عند الخصومہ وم التکفیر بالذنب. دریم قسم د گناہونو کبائر المعاصی فی البطن دم دریدی یو اکل مال الیتیم دویم اکل الربا دریم شرب الخمر رد په معتزله او خوارج باندې حدیث کې ذکر کړی دی. څلورم قسم الکبائر فی الید د لاسونو گناهونه کبائر غودی قتل الولد قتل النفس السرقه النهبه الغلول رفع العصا عن الاهل ترک الانفاق د وس مناسب انفاق نکول دا کبائر دی دلاسو. پنځم قسم معاصی الفرج هغه دو دی یو مطلق زنا دا غین غټ الزنا بحلیلة الجار. شپږم قسم معاصی الرجل د خپو گناه یو ادا دو دی الفرار من الزحف دویم الفرار من الطاعون نمرضنا تخصیدل. وم قسم معاصی البدن د ټول بدن او غنه دی العقوق دا د زړه کې بیا د بیا د په وجودونو کې الغدر فی العهد درم الخیانه عملا یو که قلبا شي څلورم المشي بالبریء پنځم ترک الصلاة شپږم ترک الجهاد وم عدم الاستقامة على الدين اتم عدم الکف عمن قال لا الہ الا اللہ نهم خلف الوعد خلاف پر. دا دی باب کی احادیث مبارک کی کبائر کی دا وہ قسم گناہوں ذکر کر او ما په یو ترتیب باندې جدا جدا کړی نور یو بل سره شریکی یو بل صفت باندې هغه دلته راتلی شي سر د په کولو لپاره او قسمه باندې وسوسه لمونږ خپل جبه کې وسوسه وي
یعنی داسې خطرات چې هغه نفس ته راځي، سړی خالی څه کار نه ذهني یا جسدي، نو خامخا د ده فکر ته څه خبرې اترې راځي، یا سودایي دی نو خپله خبره زوتی چې بادشاه شوم او دا چل وشوه دا چل وشو، ښځه به وکړم یوزوی وشوه دا قصه پیسه زوتی، یا د دغې نو چل ذهنیت والی څه بل سوچ فکر دی، داسې خطرات راځي. دا خطرات چې کوم راځي نو دا دوه قسم دي، یو د خیر یو د شر. لکه وسوسه راشي چې بد مې کړي دي، ګناه مې وکړه، د خیر خبره ده. وسوسه راشي د دې چې دې سړي ته مې نقصان ورسوه، د نقصان څه عمل خبره مې وکړه، اشاره مې وکړه، د خیر خبره ده، او د توبې د وکړو لپاره ذریعه ده. دویم قسمه هغه چې هغه د بدي، دا سړي مې بېعزتي کړی، ناکاره جواب مې ورکړی، بل څه مې کړی، بل څه. نو څنګه چې په اعمالو د جسد کې د خیر او د شر دي، نو دا شانته دغه تصوراتو کې خیالونو کې هم د خیر او د شر دي. خو وسوسه زړه ته راتلونکي وړاندې کېدونکي خطره خبره دا که تش راتلونکي خطره ده او تلونکي ده، وړاندې شوه او لاړله، د هر قسم چې ده نو بنده ته پې الله څه سزا نه ورکوي. دا د الله احسان دی. که د خیر خبره داسې راړوندې شي او فکر ته راشي، الله ډېر مهربانه دی، نو د ثواب اجر به پې ورکړي. خو که د شر ده راغله او لاړله، پاتې نه کړله، نو په دې باندې الله رب العالمین سزا نه ورکړي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دغه د بنده په وسع کې نشته. ټیک د ازاله د بنده وسع کې ده، فکر بدل کړه. د خیر وسوسه راغله، نو د خیر د قرار کا هغې مناسب د عمل کول څه اسباب تیاری وکړه. د شر بې خیرۍ ګناه او د عصیان ده، نو که لاړه او راغله شکر ده، را نغله پاتې ده په جسم کې، نفس کې پاتې ده، زړه کې پاتې ده وسوسه د بې خیرۍ ده. اوس دا استقرار د دې د بنده د وس دی، نو په دې استقرار د شر باندې به الله دله سزا ورکوي. عمل یې نه دی کړی، عمل ځان لري، وروستۍ خبره ده، خو په دې ټینګولو او پاتې کولو باندې د خیر الله سزا ورکوي. د غلطې خطرې راغله، نفس پرستی، څوک یې ولید اوسو ته کتل غواړي. حدیث کې راځي نظر کې واړه لکه الاوله، په بې اختیاره د نظر لګېدلی دی، نو ستا د نقصان نه دی. خو چې بیا نظر پاتې کوي یا زړه کې یو څوک تصور راولي، نو دا د نقصان دی. نو د بې خیرۍ خبره زړه ته وړاندې کېدل د بې خیرۍ ده، خو چې د بنده په اختیار نه ده، مؤاخذه پې نشته. د بنده اختیار به کله راځي؟ کله چې دی اوس هغې کې ګوتې ور شروع کړي او استقرار ورکړي. اوس په دې کې نقصان دی. د دې د ختمولو څه طریقه ده چې پاتې شي په عمل القلب دی، نو سزا پې الله ورکوي. خو که یې لرې کوي، نو د لرې کولو طریقې څه دي؟ دې باب کې رسول علیه السلام دواړه خبرې ښودلې دي. یو دا چې د بې خیرۍ نه ده، چې ټیکاوې نه کړي
او فی الحال تینا نظر گرزای صرف کئی دا بے خیره ندا اللہ دی پی نسی نو. دویم خبر دا چه ختمی نو پس صبح ختمی نو داغی جسدی لسانی قلبی دری واڑا خونی کری دی. قلبی سوچ بدل کا، لسانی اعوذ باللہ ہوا ہے بل سے ذکر کا، جسدی ناس پہ پاسا اور لاڑوی کینا، ملاس پہ پاسا روان شا، غافل بھی فی الحال دا دین سوچ شروع کا، تلاوت شروع کا، اعوذ باللہ ہوا ہے نور شروع کا. نو عملی و قولی دوار قسمنا علاجنا رسول علیہ السلام لکو دی دی. دائی و خبر دا نفس کی چی زرازی نداغی سالور پینزو طریقی دی. یو تش تلوسا دا راغلا او جو تیرفا دیتا عرب حاجس ہوئی، حاجسا فی قلبی مانا تلوسا تیرفا. دوین راغلا و تیر نشوالا استبا سوچ کانو تیرے بے فکر سرا دیتا خاطر ہوئی، خاطرہ علی القلب خبر تیر شوا خدا تیرا یعنی راغلا ہوتا دا تیرا بطلر گئی. درین نمبر حدیث النفس. حدیث النفس زان پی مشغولون لکه اس فکر کہتا سوک دی اولی دا او دا خبر اس فکر کہتا چی دا سی خولی یا دا سی او دا سی نو دا حدیث النفس دی. دا تردہ حد پوری چی پاتی کئی نو دی کی سزا دا گناہ دی. خاطر حاجز خاطر حدیث النفس دی باندی دا اللہ رب العالمین دی طرف پر استقرار سزا دا. دا شانتا وسوسا زوی کی راتلل لری کول گناہ دی، پاتی کول ہی بیا گناہ دی اور سزا دی. مطلب سشو پا غیر اختیاری راتلو گناہگار نہیں، پا پاتی کولی گناہگاری. لری کولو کوشش کئی محنت کئی لری شوی لاندا گناہگار پہ نہیں، او چی کوشش در لری کولو کئی نو مصاب یہ دی باب بتا سدا سے حدیثون ہوا ہے چی ما دیزی تو رسائی چی اللہ چاہ پیدا کر لے. رسول علیہ السلام توئی ہونے کرلا چی پدیدی طریقہ عمل کا. روایت داؤم راضی چی زڑکی میں اغل سراشی چی کزی پا خلو ویم نو دا دین زیادہ دا خواخوم چی زدی دردو دشم سکور دشم و چی زما پا خلو نویلی شی. رسول علیہ السلام وی دغ جو عین ایمان دی، یعنی دا دی دا بد گرنل گناہ گرنل او ځان پہ مجرم گرنل دا عین ایمان دی. مان دا غد ایمان رنا دا چاہ مخالف راضی نو فتاور لگی. دی مانا باندی وساوس خطرات حواجس حدیث النفس دا طول چه استقرار نکای راولین فاتقین نو ماخوذ عند اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس دا ختم ورز پارا علاج حدیث مبارک کے علاجونو خودی صد ویل دی صد عملی دا کول دی. فکر بدل کا فبلا خبر باندے وارا نذکر دا پہ کتاب الایمان پس راوڑ اولی ایمان وجودی دی وسوسہ اگر کہ دا وجودی و عمل عدمی دی، یعنی دا ایمان طرف تای فضل باندی عمل عدمی دی نشوال راولی طوروال راولی دا وجنا اگر پاگے پسی متصل راولا. الفصل الاول باب فی الوسوسة
باب په بیان د وسوسه کې رباعي مجرد دي کنه وسوسه یوسوسو وسوسه پختو ترجمه کې تلوسه زړه کې سوچ فکر راتلل. ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی ان الله تجاوز عن امتي بیشک الله تیر شوی دی زما د امتنا تجاوز کړی دی سزا نور کوي ما وسوست به صدورها تجاوز پورا سوچ د عمل مناسب دی. مثلا پردی تشی تلاس کم واخلم سوچ ته دی راغی سوچ د عمل مناسب دی. محرم دی ته د قتلو او بیا د غیر مناسب څه حرکت کول دای نه کړي. د ویلو خبره ده چې سپک خلوق وزولا یا بیا د سکارو کو زړه کې را لچ چې بدلستانو ته کوم یا زړه کې را د فعل خبره چې زولا گزار ورکم نو مالم تتکلم او تعمل نو پدی باندې الله رب العالمین سزا نور کوي. ولی استقرار ذکر نه نفس تصور د بنده د اختیار نه دی. استقرار کول دا د بنده په اختیار کې دی. الله په استقرار باندې سزا ور کوي. نفس په تصور په خیال باندې چې د بنده د اختیار نه دی الله د طرفه سزا نشته. مالم تعمل دا عملی سره متعلق او تتکلم دا کلام سره متعلق. وعنه دا ابو هريره روایت کړي وي جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فكسان رالا رسول الله صلى الله عليه وسلم د شاګردانو ندلا فسالوه نذنه تاسو کو ان نجدو مغلق خو بداسي وسوسه تلوسه دا الله رب العالمین ذات بارے کې کمی راځي او چې کوم خلق تعلیم یافتو ته وي کالجیان سکولیان یا نور ساينسدانان یا دور ډیری زیاتې وسوسې راځي. دغه شان کسان چې د کفر نه اسلام ته راغلي دي تصورونه غلطو دا راغله موږ مو په نفسونو خپل کې ما یعنی معلومو محسوسو هغه ته یتعاظم چې لوی لګي هغه خبري احدنا ان يتكلم يتعاظم احدنا چې لوی ګړي یو زمونږه ان يتكلم به چې پاغي د خلق وځي دا شي خبرې زموږ فکر ترازی چې پاغي باندې خلق وځي مونږ ډېر ګټاري. ورسو حدیث کی تفصیل راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او قد وجدتموه تاسو دا حال مجموعي بیا مندرجه درسه درته چې دا څه تصور راځي بیا سره دا تصور راځي چې دا زموږ د خلی د ویلو لري په دې باندې موږ څنګه ګوفو. قالوا نعم نو صحابه وی قال ربي النبي عليه السلام وی ذاك صريح الايمان هم دغه دی بالکل کار ایمان سرګند ایمان یعنی دا قسم خبرو بد غنل خلق او دول و رضان مجرم غنل صريح الايمان دی او چې کله دا بد نه غني خلق او دول په وجه نه غړي اوس ایمان کې نقصان دی او چې دا غیر دا ضروری ده چې او شی دا غیر عدم تصور برازي دا غیر عدم دا غیر مقابل خیال فکر برازي که خیال فکر دې ختم کو او دې درو په ځای باندې صریح ایمان دی او بل یو خوا هغه وجود باندې یقین د څه جوړ دی چې دا غیر سره دا غیر عدم او تصور ناراضي هغه خدای نه زیات کامل ایمان دی. ذاک صریح ایمان دا سرګند ایمان دی پاک ساک ایمان دی. رواه مسلم. رسول الله سلام دانو کړي دا تصور راغی څنګه راځي نقصان دی تصور ورازي نفس دی شیطان دی بل زړه عقیده دا زوړ عمل له دا غیر تصور او شکل ورازي. نبی علیہ السلام چې دا بد ګڼي صریح ایمان. وعنه ابو هريره روایت دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا
من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی. رسول علیہ السلام ہوئی راشی شیطان راضی شیطان یو تستا سنا نویتا یعنی دو تو وسوسه ورزی من خلق کذا دا چا پیدا کر دا غر چا پیدا کرے دا زمکہ چا پیدا کرے دا اسمان چا پیدا کرے دا پلار دی چا پیدا کرے دا تا چا پیدا کرے دا سی دا تا پا محقی نتبوائی دا چپ دو پیدا کرے دا پلار مون پیدا شیم تا تصور و فکر بارا جی کنا نچه دی حد تورسی نبیو تا داوی من خلقا کا ربکا رب دی چا پیدا کی تو رب پیدا کرے ما اسمان رب پیدا کرے رب پیدا کرے دا رب دی چا پیدا کرے دا سوچ و فکر ہوتا زرطو وردی نو کلک داو رسید فیضا بلغہو کلچ دید تو رسی یا اذا بلغہو کلچ شیطان دید تو رسی فلیستعذ باللہ نو دید اعوذ باللہ و پانا دی وارد اللہ نا ولینتہی او من نشد دینا. دو علاج خودل کنا یو قولی ایو فعلی. فعلی ولینتہی مانا کذا دا سوچ فکر بدل کا. دویم خبرہ ولیستعذ باللہ دا اللہ نے پناہ وارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث کی دا خونا کردا چی توکا چپ طرف تا دری پیری توکا دا وسوسہ تلوسہ دا شیطان دا دا شیطان دا زلیل کولو دا پارا اغوانی توکا لار پہ واچوا ولینتہی او من نشی دا فکرنا دا فکر دی پریدی. دی حدیث مبارک کی وسوسہ خودلا انتہائی درجہ من خلق اللہ دا غیر علاج و دو طرقوبانی قولی هم او عملی هم. مفکی حدیثونی که خود آغو پریشانی تاوی چه دا پریشانی دی عین دل ایمان دی چه پا دی خبر خواپای تا تبادخ کاری گی عین دل ایمان دی حدیث که علاج مخود وعنه امددون روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. دلتم دا حدیث راوڑے دے لگ تفصیل سرا لا يزال الناس يتساءلون یہ خلق ہمیشہ بے خلق چی تپوسون بکی دا یو بلنا مانا دا عالمانونا دا فوحانونا دا یو دا بلنا حتی یقالا تردی چویلے کی جبا او بویلے شی هذا خلق اللہ والخلق دا چی پیدا کرد اللہ دا مخلوق دا یقینی دا اللہ پیدا کرد اللہ پیدا کرد فمن خلق اللہ نو اللہ چا پیدا کرد فمن وجدمی فی من ذالک شیء نچا چی بیامون دا دین تشے دا دین لوی خبر نتشے سوسوسا و تلوسا و تراورسی دا فلیقل ندید یوی دا دفع دا پارا آمنت باللہ و رسولی. دلتا علاج خو بل قولی علاج خو آمنت باللہ و رسولی ایمان میرا ورلے پا اللہ اپلے کرو دا اللہ بانی نا اللہ دا ویلی دی انی انبیاء دا ویلی دی بلکہ دا ویلی دی لم یولد اللہ زیگا ولی شوئے ندی لار موری نشتے دی نا پی لاندی سوکشتے ہونے تینا لاندی پیدایشی پیدا کری دا غنا پر نصب بانی دی پیدایشی. دلتا علوم علاج خو علاج صرف قولی خو آمنت باللہ تسلی دا معنی صدا زنی خبری دا گوت دو وولو دین پارا خبر کی چه گوتی ہوئی نو نقصان تا برسی زنی چه اگر گوت وولو فروع دی جزیات تی اگر کی تحقیقو کا اگر کی معلوماتو کا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه قالوا واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا رسول علیہ السلام ہوئی ما منكم من احد نشت استاسنا سوک ہم الا وقد وکل به لیکن حال لارے بے شکا مقرر کشی دی پاغبانی قریلہ تل پد پوری ملگر دتا من الجن دا پیریان شیطانانونا وقریلہ من الملائکہ او بل تل سرا من الملائکہ دا فرشتونا
یعنی دو قسم مخلوق د سره تړلې دي، یو دواړه د نظر نه پناه دي دې دې په خو الله وی یو سره قریب من الجن شیطان دی، یو سره قریب من الملائکه د ملائک شیطان د بدی خونه کوي، د قولی عملی او هم عقیدتی اعتقادی، او فرشتہ د خیر خونه کوي. تا هر سړي سره لګی دي. رسول الله سلام ته وی چې تاسو روم دي، تاسو روم شته؟ هغه جواب ورکو قالوا وإياك يا رسول الله. اصحابانو وی او تاسو روم تلله خاص تاسو روم اے الله دی ګری قال دوی وإيايا او زما سره هم تلله الله مقرر کړی دي، ولكن الله عانني عليه، لیکن الله لاس کړی ما سره مدد کړی ما سره پاغه باندې زما قبضه کې دی، زې په قبضه کې نه. ثم نشوا فاسلم، نو هغه زما خبره ته غاړه خودلی دا، فلا یامرنی الا بخیر، نو وینا نشي کوله ماته لیکن د خیر. معنا صدا هغه ما سره چې کوم د بدو مقرر دی، نو هغه ماته د بدو خونه نشي کوله. اسلم د ماضی صيغه، اسلم د مضارع د متکلم صيغه، دوه روایتونه شته. روایت په اعتبار د معنا باندې د مضارع اسلمو محدثین وی چې زیات بهتر دی، ځکه شیطان اسلام راوړو منل دا لري خبره ده چې اسلام راوړ نو خو شیطان پاک نشو بیا. نبی علیہ السلام وی چې هغه قریب چې د بدی خونه کې هغه سره مقرر دی، نو چې اسلام راوړ نو بیا د بدی خونه ګر نشو، بیا د حدیث مطلب نه صحیح کیږي. دیو جن محدثین وی چې اسلمو د ذکر او پاتین پنځه رو پاتین بچ پاتې کېږم. لا یامرنی الا بخیر، هغه ماته نشي ویلې امر نشي کوله لیکن د خیر د خبره د خیر وینا راته کوي او په غیبه کېږم. نو دا مطلب څه شو چې دا الله د طرف نه د خیر او د بی خیری د دوړو اسباب موجود دي. انتر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری او فرق دا دی چې پیغمبر الله د بی خیری د لارونه د اسبابونه محفوظ ساتي، هغه د دعات دي بی خیری او هغه نور اسباب دي الله حفاظت کوي. د عصمت معنا هم دا ده، عصمت معنا سي د الله بچ کول، دا نه چې پیغمبر کې قوت او طاقت د بدو نشته، اولی نشته، لاس په وجود نفسانی قوا الله ډیر خو مضبوط ورکړي دي، او سره دغه نه بیا مغه بچي، مطلب سره د اسبابونه الله محفوظ ساتي. مثالی نامرد کے زنا نہ کی، علون کا بیزہ نظر نہ لگی، کون کا غلط خبر ناوری، شل دلاسونو کا غلا نہ کی، اور شل دخپو کا بد زیل نشتلے، نسا کمال لے رہا دیکھ ہو سا کمال نشتے. کمال کے راضی نو پر نیت ارادہ ہو راضی، چه نیت ارادہ دا اول ندی کمالا اللہ دا قوتون را کڑے یا الال را کی، نو زبا چریم پا دی بانی دا اللہ خلاف نکو، نو دا غنیت ثواب با اللہ ورکی. فا عملی طور بانی خواهی که دا قوت نشته کنا، رون کتے نشی بیغیر دیتا، نو تا ثواب بوشو. کو ارادا حمد دی چه زبا چرتاون دوسترگی خود دو دی که سالور هم شی اللہ را کی، او زبا پیدا اللہ د خفکار زیتاو نگورم، نو پا دی نیت با اللہ صدا عجر ورکی. او که نیت دی چه زبا جو گورم حرمان دی چه ما سترگی ما دا سی دن ناو بار کتے اورتا اسمی کتے، نو پا دی نیت اللہ صدا ورکی. دا عمل نداو دا نیت دی را دینا. پا دی مانا بانی ذکر کی چه نیت ورادی نو قریب نبی علیہ السلام ما سر اون تل دی دا بدو خونکا ان کی فا اسلامو خوزت نورو پاتی کی گم دتی نا بچم ما تا دا غلطی خونه نشی کوله که کئی نو آغا منلی کی گیم نو نزدی بچم. نور انسانان بچ ندی اگو تا غلطی خونه که چوکی منی او که اسلام اووائی نو دا اسلام مانا بیا اسلام عرفی شرعی نمی امراد، بلکه اسلام
هغه ما ته غاړه خودري ده سمانه ما ته خطا خونه نشي کول نه کوي ادا چې اسلام راوړی ده نه خو بیا شیطان نشو او قرین سودین فلا یامرونی نو ما ته خو نشي کولغه الا بخير لیکن د خیر رواه مسلم خدا قول شید علماء چې هغه اسلامه هغه اسلام راوړل ما زماغه منلی ده د خیر خبره کوي به خیر خبر نشي کولی. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم متفق عليه. وسائل او ذرائع د عصيان دغسی دی لکه چې وسائل او ذرائع د طاعات دي چې د عصيان ذرائع نه وي نو د بنده کمال بیا پسراته او ذرائع شته او ځان بچ ساتي مرد دی ځوان دی او الله سیرسی په دې د پاسه بد نظری نه کوي د دې سره به د لاس نه ورلی د دې سره غلط عمل نه کوي دا کمال دغه دی کړي دغه شانته اسباب د نور عصيان شته او په دې د پاسه یو نکینو کمال راغی چې اسباب نه د کمال په کې تصدیق راغی نو په دې معنی باندې نبی علیہ السلام ذکر کوي چې شیطان زی یجری من الانسان ګرځي د شیطان نه مجرى الدم په زید رواني دی ویني معنا صدا وینه په ټول وجود ګرځي کنه شیطان وسوسه ټول وجود ته لاستهم پیتهم وقتهم سترګتهم جبتهم زړتهم ان فرجتهم دا وسوسه ورغی کله وسیرا ولی مجرى الدم او سره دغه چې الله حفاظت نو بنده بچ کیږي نو متفقون علیه روایت بخاری د مسلم دی دا مطلب دی چې شیطان پر وګړو ګرځي ناممکن نه ده ځکه شیطان وجود زمو په شان دی شیطان مثال له لوخړی دی لکه نور رڼا یا لوخړه تیزه سره چې ګرځي پر وګړو ګرځي او سوجیا د صافره دی رګ کستروي په ټول وجود کې اغستر ګرځي د وینې حرکت سره ګرځي معنی دا چې ګرځي ګرځي لکه د وینې حرکت په ټول وجود کې کبځه ته چې وسوسه ورغی هغه کې وسوسه کولې شي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود لا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها متفق عليه. رسول علیہ السلام وی نشته څوکم د آدم علیہ السلام د اولاد نه پیدا کیدل کې ما من بنی آدم مولود نشته د آدم د اولاد نه څوک زیږیدل کې الا یمسه الشیطان لیکن بڑسی پاغمان شیطان حین یولد کلچ زیږی پیدا کیږي فیستهل صارخا نو چوي کیغه आवाज کیغه چغه وخون کې من مس شیطان د وجه د برسېدل نه پیل شیطان غیر مریم و ابنها بيد مریم او بيد زویدا غنا متفقون علیه بچے چې پیدا کیږي نو شیطان ځان رسېوتا هغه پلاس یو بچے مې بل پیدا شو دې چې پلاس کیدی د الله سپاغه باندې بدلېږي د دې بدو لګېدل د وجنه هغه چې کی سره پیدا کېدل نه هغه چې کی دا من مست الشیطان دا ولي کوي چې دکې د دې لاس لګولو اثر پاتې شي لاس کې اثر دی د خو لاس کې د خو اثر دی د بدو په لاس کې د بدو اثر دی دغه وجدا د نیک سری لاس باندې لاس کې دی بیعت کې تویلږي نو سره نیکي طرف ته مخ وګرځي او بیا چې کله بدی کوي احساس پیدا کیږي چې کزوانه تاسو کې تاسو کړی نو کدا وګم نو ګناه وي کرشتیا ور شرمېګم یا سره دا احساس پیدا شي دا تش د الله په لاس کې د خودرو د وجنه د شیطان په لاس وي خپل دایره کې راوړي ته دغه ولو کې دا رستنو لوي نو بنده باندې لاس بدلږي نو بس هغه بچو باندې شروع کی فیستهل صائخا من مس الشیطان بيد مریم مور ویلو انی اعیذها بک
وذریتها من الشیطان الرجیم. دا مریم مور ویلیو اعیذها بکا، دا پناہ کے در کوم ستا، پناہ وارم دے لستا او دا دی اولاد لهم دا شیطان رٹلی شینا. نو مریم محفوظ پادشے دا بچے دا مریم محفوظ پادشے. دا مریم نرست خود مریم نور اولاد بیانو کانا ذکر میڑی نو وفات شوی دا. عیسیٰ پیدا شی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دنیا دا. نو اللہ محفوظ ساتری دی، نور تو شیطان رسی اللہ پی ہوئی. نو اس کی سکی کی دنیا کی دا دا شیطان اگا وسوسه دا اولو چی تدرکی ورد اللہ. وغا دسی وقت کیو چی بندہ مکلف نو، مکلف شو بیا دا وسوسه را دی نو علاجی دے کنا، خلافو کا اعوذ باللہ و فکر بدل کا سوچ. وعن ابی هريرة رضی اللہ عنہ وعن جابر رضی وعنہ قال، روایت تے دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، متفق علیہ. دا حدیث تے چغد بچی کلچ دے پیداشی اوور دیگی دا مور دخیقنا، نزغۃ من الشیطان دا وسوسه دا رسیدل دیوتا گوتا ورلل دی دا شیطان دا طرفا، متفق علیہ. یعنی غلاس پیدل تے نزغۃ ویلتای مس الشیطان وی، مطلب یو دے و تعبیرو رہ ذکر مس الشیطان دا سر پارا دے نزغا دا وسوسی غرزول دا پارا چاہے دا وسنا زما پا وسوسا عدد شی اور زما لا سود غمی نا غچغو باسی دا پی بدو لگی، متفق علیہ. وعن جابر قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یزو عرشو علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه رواه مسلم. امدادین روایت تے جابر رضی اللہ عنہ چی ابلیس اگدی تخپل پا دریاب باندی علی المائی پا وبو باندی ثم یبعث سرایاہو یعنی پا غیر آباد علاقہ کی کنا بیاولی گی اغا خپل لخکاری. سرایا جمع سریتن دا سریع فوجی حسیتا دستی توی لخکرتا سلیلی گی یفتنون الناسا جدو خطا کی خلق دا حق دلارنا عملنا او دلارنا فادناهم منه منزلتا نو نزدید دو ابلیس تا پا مرتبہ کی درجہ کی اعظمهم فتنتا لوی دونی پا فتنہ کی فساد غردولو کی کمیو کی زیاد اعظم دے لوی دے پا گمراہ کولو کی دخل کو ندد درجو چتیگی نو کماندر شی او بلچشی او بلچشی تفصیلی دادی کارگزاری بیانی پا کمکاری چی دی گری دی بیت چراجی نو کارگزاری ہوئی یجی او احدهم راشی یو دونا نوویتا فعالتو کذا ابلیس تخپل کارگزاری پیش کئی ورومی که دا کار او دا کار مانا غمی خطا کا او دا بل سر می دا سچرو کو جنگ می جوڑ کو دا فیقولو نوویو تا ابلیس ما صنعت شیئن انکر تایسم دا خود تکار ہونا دی جدا تاو کو قالا ثم یجیئو احدهم وی دا وی بیاراشی بل دونا نبی علیہ السلام وی بیاراشی یو دونا نووی ما ترکتو پریم نخواغا چا پسی چی تاک سلی گلو پس کاربانی نو پریم نخواغا حتی فرقتو بینهو و بین امراتی تردی چی جدائی دی را اصلا بیلتون دو او دو دخلی ترمیان دا سمیو بلتا مخامخ کرو چی با جنگ شو آغاوتا بس جو مطلق کری. قالا راوی وی یا نبی علیہ السلام فیودنیه منہو نزدی کی ابلیس دغ سڑے زانتا ویقول او تووی نعم انتا دیر خلافت تزما دیر خنوکر تزما یا کارنده تزما
اعمش راوی وی اراہو یا اوراہو دوڑا ویلے کی گی مجهول زیادت استعمالی گی زگنم قالا چی ویلی دی زما استاد فیلتزموہو جابر دسی ویلی دی فیلتزموہو چی دے اغا چاپیره کی رضا سرا چاپیره شی داغنا ترغاوی وزی دینا اخوشار شیوتا اویدا دلوی کارو کو مطلب سرے شیطانان مقرر دی پر خپل کار خپل پری دینا در روز داغو جدا ڈیوٹی دی د شپې جدا دی بنده غافل لے بیا دویم خبر دا چې شیطان په کارونو کې افتراق په امت کې اچول لوی کار دی نو چې افتراق راولی دیو بل نبیلتون راولی مطلب تشی د عصیان لاری ازادی شي خزا خاوندی نو کم بیداسی چې زنا بتی کیږي نو چې خزا د خاوند نه جدا شو خاوند د خزی نه جدا شو خزا نه کړي او خاوند خزی خاوند نه کړي نو د زنا او اسباب په نسبتاً کمی ځکه دو د دغه عمل فائدہ او نقصان لا نه ځکله تشک نفس وسوسه ده چې عملی طور باندې لیدلی کتلی دي نو بیا قرار نشي کوله زنا بتی کی الک بزال لګي او جنې بزال اسباب دوای ګوري دا زنا ہوتا فاحشه کبرا تا لار جوړول لار سمول دی د سوچ او د فکر او هم سره بیا دغه مناسب د عمل فاحشه کبرا بخوری کی شاعت بگی رزق کی هغه ترغاړي زی ترقیل ورکی او نعمل ابن انت تزما خبچی تزما خلفی زما کار کولې شي دیو جن رسول الله السلام وی النکاح من سنتی دا زما سنتی طریقه ده چې دا نه نقصان جوړیږي من رغب عن سنتی فلیس منی اسباب گناہ ته تیاریږي او زیاتیږي دغه وجدا جامو کې می احتیاط ته ګرځېدو کې می احتیاط ته د ناری نه زاله د زنانه زاله چې گناہ ته ذرایع بد شي لاری کوسی بد شي دروازې بد شي ازادي جوړ نشي وعنه روایت جابر نداهم دیوی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الشیطان قد ایسا من ان یعبده المصلون فی جزیرة العرب ولكن فی التحریش بینهم شک شیطان نومید شده بیتمی شده د دینا ان یعبده المصلون چې عبادت او تعظیم یو کی منل شروع کی رضا من گزار خلق و جزیرۃ العرب کی ولكن فی التحریش بینهم لیکن امید شته رضا په تیزولو کی پارولو کی دیوبل په مند دو کی عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تلقین کړی نو هغه عقیدہ چې نه منل خو چې وای منلا نو بیا بالکل کرا او صحیح منل و رسول علیہ السلام وی چې په دې علاقه کې جزیرۃ العرب کې شرک بن کی اسباب او دواهی د شرک اگر که موجودیږي خو شرک بن کیږي دا د رسول علیہ السلام پیشگویی و او دا هغه د تبلیغ او د دعوت کامل اثر او نتیجه د رسول علیہ السلام په یقین او دومره دا چې نور شیطانی وکیږي نور معاصی گناهونه یو بل سره جنگول اختلاف پیدا کول دا وپکی ته کیږي جزیرۃ العرب د بحر هند دا چې کوم دریاب مونږه کراچۍ فوشا کینو دا دریاب خور دی چاپیره دی دغه شانت نیل فرات نور دریابونه او سیندونه دې میانس کې دنه چې کوم علاقه ده هغه ته جزیرۃ العرب وی جزیره وی هغه وچ زیتا چې د دریاب ترمنځ د سیندونو ترمنځ دی دغه لوی علاقه ده اوس پاره کې ډیر مملکتونه دي او مستقل حکومتونه دي دې علاقو کې د شرک نه شیطان نو امید شری دلته شرک نشکیږي او نه ورزول شي د شرک نه علاوه نور ګناهونه وکړي تحریش تیزول پاول په مين کې روانه پیدا کول
مطلب سید نبی علیہ السلام چې جزیرۃ العرب کې شرک خو به ناراضي شیطانی نشي راوسته او دا خیالونه کوي چې نور ګناهونه باندې کیږي نور ګناهونه ورازي نو ځان ته نو ساتي او ګناهونه وسی چې هغه کبایر ګناهونه دي نو د دې احتیاط ضروری دی او بچاو ته نه وکړي. الفصل الثاني عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام لا یفصیر آگے نوتا انی احدث نفسی بالشیء. تسلسل کن کہ دویم باب کی احادیث ذکر کی دا اول باب مؤیدات ذکر کی اور زوائد ذکر کی نمخ کی تفسیر کی یا زیادہ ذکر کی. اول بخاری مسلم رست دا حدیث ہوا اور رست بیا د نور کتابوں نے ذکر کی. دا سره تپوس کی چې زه احدث نفسی زه خبرکم د خپل نفس سره تشیمانه وسوسه را ترازی لان اكون حمامه داسی چې زه شمس کور سوی سړکوره احب الی دا زیات خو خدا من ان اتکلم به دوایل نه د دینه چې زه په خلو پدو داسې تصور راځي داسې وسوسه راځي چې د خلې په زول نه پیدا خو خو چې زه دې ډډو د شمو د سکور شمو دي سوزم او چې زه په دې خلو نه پدو. قال رسول علیہ السلام الحمدللہ الذي رد امره الى الوسوسه. صفتونه د خدای توب دیو الله دی داسې الله چې وای ګرځولا معامله ده دا د سوچ فکر او تلوسه الى الوسوسه وسوسه طرف ته وسوسه د قدرې عملی تورونه شو کنه په خپل پښتومان دي او چې زه یې سکور شم خو یې ما په خلونو خو یې نور پښتره دي غیر توحید یې ایمان دي. رواه ابو داود وعلی بن مسعود. مطلب څه چې دا شی وسوسه راشي نو دا شی ګڼه ده چې دا مې د تباہی ده نو علاج څه دی لکه مخکې روایت کې چې اعوذ بالله او فکر بدل کړه بل څه کار اخته هغه دی خدا دومره رحمه ګڼه دا نه چې دا په ور کې میرا لخلو پینده خوځولې یا په ور کې رااله تو عملی اقدام باندې دی کړی په نه دغه ګناه کی چې چرته دی پاده کې په خپل حال باندې. عن ابن مسعود رضی الله عنه قال دیوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة فاما لمة الشیطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. رسول الله السلام وی بشک د شیطان لمۃ رات للی مخکی کیدل دی وړاندې کیدل دی ابن آدم ابن آدم تا انسان تا وللملک لمۃ او د فرشتیوم لم دی وړاندې کیدل مخکی کیدل دی فاما لمۃ الشیطان نو فرق دی دوړو کی هر د تسلسل وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکه. دا حدیث تفسیر دی هر چې دی وړاندې کیدل تراتلو ته شیطان نو غریتلی فایاد بالشر وتکذیب بالحق غیرول دی وعده کول دی یرول دی د پکول د شر باندې وعده کول تیزول شر طرف ته کفر فسق بیجنه طرف ته وتکذیب بالحق او دروغجن ګڼل د حق. دا خلک چې لګیالي سړیا دا ورونه تیر شو قیامت را نه او زرګونو کولونو تیر شو قیامت را نه بردا چې الله مهربان دی جنت چاله جوړ کړی وي جهنم کې خو ولادت امریکایان ځيږي جنت به خود ته خوشی پاتې کیږي. نو خطا خبره وسوسه ته ورغی او اوس بیا ډیره زیات شي دی وسوسه. و اما لمۃ الملک هر چې دی راوړل کېدل د فرشتي هغه څه کار کوي فاعاد بالخير هغه سره وعده کوي د خیر په ځړ کې دا خبر وایي چې په دې کې دا فائدہ ده دا فائدہ ده اوس دا بیا ده وتصديق بالحق او تصدیق کول یقین کول په حق باندې. فمن وجد ذلك نڅوک چې بیا مې دا خبره فليعلم ندید یقین کې انه من الله الحمدلله دی وی فليحمد الله دا دی وګړي چې دا الله طرف دی. ومن وجد الاخرى څوک چې مې دا بل کوم د شیطان اخونه د شیطان خونه مخې کړی عاد بالشر دلته رسول راوړل ولی
دلته رسو دفع لپاره راوړه چې دا رسو یې کا پاتې کا. نو پناه دی غواړي د الله من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام په دلیل کې استشهاد کې آیت مبارک ولس الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان یری تاسو یا وعده کی تاسو سره د غریبۍ په مال لګولو باندې، خور کی تاسو ته د بے حیايي او د بے باکۍ د کارونو شومتیا دا شانته نور ګناهونه خونه ته دي کې. اللهم داولی رواه ترمذی په حدیث غریب معنی سند په اعتبار باندې پدې کې د نور په نسبت ناشناواله دی. استاد یو شانته بیانې او بل استاد بل شانته بیانې، فرق به کې راځي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ابو هريره روایت دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا یزال الناس يتساءلون. همیشه به خلق وسوسه باب دی کنه، د وسوسه عنوانات خي وسوسه دام ده. همیشه به خلق تپوسونه وکړي دی او بلنا حتی یقال تر دې چې ویل شي هذا خلق الله الخلق، دا دې پیدا کړی دی الله دا مخلوق ټول موږ پیژنې دي. او دا څوک ده؟ فمن خلق الله، الله چا پیدا کړ. پیدا قالوا ذلك، نو کله چې دا ویل دي حتی راو رسیدو ادا تپوسونه شروع شو. فقولوا نو تاسو جواب کې الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله ہی کیا دے، اللہ په هر څه پورا دی، نه ځایګولې دی څوک، نه ځایګولې شوی دی د چانه، نشته د دغه باندې څوک هم احد دغه باندې سیال عزیز تربور احد څوک په خله دی دا وایي. ثم يطفل عن يساري، بیا دې ټکی ګس طرف تخپل د خیت ګس طرف نه ګریواله دا ولی د اهانت لپاره لکه سپکه خبره توکي کی او ځنه خلکو کې پنجاب کې کې روي توقانو ته دي تو لعنت دی پتا باندې دا رسوي. نو دا سپکاوالي لپاره او شیطان طرف چپیو کو خیر طرف معظم دی، د خي طرف نه به فرشتي خون راځي د خیر برادي، او چپ طرف نه کړي شیطان راځي نو چپ طرف نه چپ طرف ته توکا اهانت ته شیطان لپاره. وليستعذ بالله صرف داهری په خلبا عقیده وای د زړه اقرار په جبه باندې بوته توکي. وليستعذ بالله اعوذ بالله دی وای من الشیطان الرجیم. رواه ابو داود. دې ځکه صاحب د مصابیح روایت ذکر کړي د عمرو بن الاحوص هغه کې خطبه د لوی اختر ذکر شوی ده. د په خطبه کې ویلو غره چې حدیثونو کې بدل سلر بر راځي، کم دې کې چې ته حدیث بیا نومي نو هغه بداغه مناسب باب کې ذکر کیږي. عدالت صاحب د مصابیح حدیث ذکر کړو نو یزرا حدیث ذکر کوم سند کو حدیث عمرو بن الاحوص ذکر کو ومنګه حدیث د عمرو بن الاحوص چې حدیث کړی دی لا یجنی جانز الا علی نفسی، بنده چې ګناه کې پزاد دی په پلاری نه کوي، په استاد نه کوي، په بلی نه کوي، داغه په ذمہ نه دی چې هغه خپل ذمہ خلاص کړي په دې شرط چې سکی په خپل سر به کوي. دا حدیث باب کې دی په خطبه یوم النحر، فباب د خطبه یوم النحر کې ذکر کوم ان شاء الله تعالی. الفصل الثالث عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا، نبخوزی خلق یعنی ہمیشہ بے خلق تپوسونه بکی حتی تردی چی وی با هذا اللہ خلق کل شئ، دا و اللہ دے چہر سے پیدا کری. فمن خلق اللہ عز وجل، نو چا پیدا کا اللہ چی ضرور دے لوئی دے. رواہ البخاری، دا روایت دا بخاری دے. ولی مسلم قالا، وی مسلم قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون، اللہ ولی دی چستا امت با میشی تپوسونه وکي وی با ما کذا ما کذا تردی چوب وی هذا الله خلق، دا خو الله دې چرته پیدا کړی. فمن خلق الله عز وجل، مطلب څه دی حدیث او مخ کې دوه حدیثونو تپوسونه مکو لیکن دا تپوسو کو جساد فائدې چې د فائدې دی نه. لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، پریشان کیږي. دا سوال جواب در پیش نو بل به مخل راځي، نو بل به مخل بیا به ختميږي نه. خو د دې سوال نه قلاشه او غلشتنه چې څنګه ته الله طرف ویل شي هغه ومنه. حتی یقولوا هذا الله خلق، فمن خلق الله، الله چا پیدا کړی دی. عیاذ بالله،
الله خالق دی مخلوق نه دی، الله قادر دی نو د چا په لاس نشته دی چې د چا په وسوسه او د چا په لاس ورځي. وانه د ټول وسوسه بږي ځکه به اداره شي لیکي به اداره شي کله په خپل سر کوي. وان عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه، عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه نے روایت ته دی وی قلت یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین الصلاه. اے الله پیغمبر بشک شیطان ترمیان شو، حال حائل شو، ترمیان شو زما او زما د منځ په منځ کې او بین قرات یې من د قرات زما کې موز می کو قرات می لس نو سوسی شروع کړي یلبسها علی ګډوډ کوي را باندې د قرات می او د موز می. رسول علیه الصلاۃ والسلام وی ذاک شیطان یقال له خنزب، دغه شیطان دی چې د تخنزب ویل کیږي، خنزب یا خنزب دا نوم دی. فاذا احسسته نو کله چې ته په دې باندې پوښي احساس دیوشي چې دا وسوسه راځي فتعوذ بالله منه، نعوذ بالله و پناه غواړه د الله منه دا غنا وقفل علی یسارک او تبوک چپ طرف ته ثلاثه درې. ففعلت ذلك موعدا کارو فاذهبه الله عني، نو لری کړی دا وسوسه د الله زمانہ. رواه مسلم. دغه مطلب دا نه دی چې په منځ کې ولاړم نو وسوسه را ترو قد حال بیني منځ کولو کې په منځ کې چې سوی پاغي کې راته وسوسه وردی. رسول الله سلام وی اعوذ بالله او چپ طرف ته تو کډری واره وسوسه ختم شي. خو کدا په منځ کې مشي نوم دا خو نه تو کل نشتري منځ کې و اعوذ بالله فکر خپل منځ طرف تکا اعوذ بالله سره و مذبنواتی خیاده پکې تا او دا شیطان د چې دنوم دغه دی او علاج یې سره اعوذ بالله وای. وان ابي القاسم محمد ان رجلا سأله، دا تابعی ابو القاسم محمد دا عائشہ رضی اللہ عنہا روارده فقهاء سبعو کی د مدینی د دې روایت ته دی وی چې سړی تاسو کو دزرا فقال نو ویتا انی اهمو فی صلاتی، مال وهم راضی شک راضی سودا راضی په منځ کې می فیکثر ذالک علی، نو زیاتی گرابان دا مان ډیر شوی دا مرض می وسوسه او خیال. فقال له نو څه چلو کوم مطلب دا څه چلو کوم څه علاج دی؟ ناغو ته وی امضی فی صلاتک، تیری غته په منځ خپل کې موز کوا فانه لن یذهب ذلک عنک، بشکا لن یذهب ذلک عنک چری بلړي لری نشستانه دا مرض او دا پریشانی حتی تنصرفا د دې چې زمانه نو ګرځي وانت تقول او تبوای ما اتممت صلاتی مز مسرته ونرسو. علاج او تدا خذن ډیر وهمی کا چې ډیر وهمی دی عادت دی. نو فقهاو تفصیل کړی دی که وهم په کمی زیاتی کې ډوبې ځل راغی ایو طرف ته فکر نه وړي نو عقل باندې دی واړي دوا درې رکعات نو دو دی حساب دی. خو دومره دا چې کم رکعات څلورم په نظر راځي نو پاغې د سجده وکي قاعده دیو کې بیا دی پاتې نو اخر کې به سجده سو وکي نماز به مکمل شي. او که اسی مانځ کې تلبیس راولي التباس راولي دا غي خو نو ته دا وکړه چې په کوم طرف باندې غالب خیال راځي پاغې عملو کا مستر تر سوا دې ته وګوره چې موږ ختم پیو مینه که خود نه په نور بیا د شیطان سره پرزوللی شیطان دې دوکه کوي ما په خپل یقین زړه کې پورا کړی او ته ګمان نه دی کړی سر ته مې رسول خو بیا نه کوم دغه یو کو خبره کړه. دی بزرگ واقعی لگی سودا مرض شیطان غردو تا پلاری بتو خطی دا چیزونو خوبو داری با پیو لگی دا پیدازی پلی شو دازی پلی شو بیا چاپو اکو یا پخپل باندی خبری تا سوچو کو نو چی بیا بزر که دار آگه چا پرتو بانی تاری لگی دلی پلی شیره دی بزر پاکھٹو کی ختم لازی بستم لازان بیو لگو بیا برا پاچے وسوم موز کو وسوم پاکی سو پیری دا سی عملو کو بس اگا سودا ختم شیطان پور جزما پلاس کی نردی سودا ختم کرده بگیر نقصان نو خورم دا حتی تنصرف او تب وای چې ما اتمم تو صلاتی یا وای دا ما اتمم زړه کې به دې چې موږ مين دې پورا کړی په خلو موږ مين دې پورا کړی خو بیا نه کو موږ مين دې پورا کړی خو بیا نه کو شیطان سره پردولې خبر به ختم شي. رواه مردار د تابعین دي قاسم بن محمد مخکې صحابه او تابعین خو نه د وسوسه یو قولی وکړه دویم عملی قولی دول سدی اداوا عملی هغه عمل وکړو په زونو کې عمل دغه کو چې سره ورسو عمل پر دایمه
پزونو کې دا کو چې په کوم باندې شروع نو دغه عمل په هغه طریقه باندې پوره کوو چې پاتې شي.